نجونو ساتنه وکړئ. داسې خلاصه کړه. او وایه اوس دې خوله ډېره خلاصه، ډېره. راجا او مینا دواړه ښه دي. زما په فکر دواړه کولی شي چې سبا ښوونځي ته لاړ شي. ښوونځی؟ زه هم. نور درمل نه راکوئ؟ نه، نور درمل نه درکوم. تاسو دواړه به نن جشن ته ځئ. رښتیا مورې، موږ کولی شو. اوس تاسو ښه شوي یاست. ډېره زیاته مننه ډاکټر. سړی د هغه کورنیو څخه د خپلو نجونو څخه ساتنه کوي، ډېر خوشحالېږي. د نجونو څخه ساتنه وکړئ، د نجونو څخه ساتنه وکړئ. او مورې، یوه کورنۍ دې باندې ولاړه ده. هی هغه هلک وګوره، څومره ښه توبازي کوي. او دا هغه کورنۍ ده چې په جشن کې نمایش ورکوي. همداسې نه ده، نجونې نشي کولی چې ډاکټر ته ولاړې شي. موږ نشي کولی چې نجونو او هلکانو ته درمل اماده کړو. خو وګوره، سبینه هم تبه لري، هغه ناروغه ده. اوه، نجونې په خپله روغېږي. څرنګه چې وایم هماغسې وکړه، یوازې هلک یوسه. پلاره چېرته ځو؟ راځه پاشه، مه ډارېږه، ډاکټر به دې روغ کړي. او هغه ډېر ګرم دی. سبینه تبه لري. او خوله دې بند کړه، دا نجلۍ دومره ناروغه نه ده. لږ چای ورکړئ، هغه به روغه شي. د نجونو څخه ساتنه وکړئ، د نجونو څخه ساتنه وکړئ. نجونې؟ دا چا ویلي دي؟ د نجونو څخه ساتنه وکړئ. لرې شه، کش شیطانه مرغه. میتو دلته راشه. هو نجونې، مینې راشه او دا وګوره. او مار، مه ډارېږه، دا مار زما د کاکا دی، د نمایش لپاره دی. هی زما له مار څخه لرې شئ. ما درته ویل چې دلته راشه. نجلۍ، بې عقله توتي، لرې شه له مخې، لرې شه، د دې ځای څخه لرې شه. زه ډارېږم، زما د کاکا نجونې نه خوښېږي. خو زه ډېره خوشحاله یم چې هغه زما کاکا نه دی. راجو او مینې، راځئ چې کور ته لاړ شو. زما نوم کمال دی، په جشن کې به سره وګورو. او پلاره وګوره، زه کولی شم عربه وچلوم. سمه ده، راځه. دلته ماوی ته کېږه، نمایش ته ځان چمتو که. مینې وګوره، هغه دی زمونږ ښوونځی. مینې ښوونځی، ښوونځی. مورې وګوره، هغه دی کمال. سلام کمال. میتو میتو هغه دی. میتو دلته راشه. له نجونو څخه ساتنه وکړئ، له نجونو څخه ساتنه وکړئ. مرغه، دا مرغه د هغه جنۍ ده. له خپلو نجونو څخه ساتنه وکړئ، له خپلو نجونو څخه ساتنه وکړئ. میتو زه په خپله ساتنه وکړم. ته احمق مرغه. ښه، مونږ چېرته وو؟ او میتو تشویش مه کوه، زه هغه ستا لپاره بهر ته وباسم. او لطفا بیړه
مرغه یې ته ډېر شوخ شوی یې همدلته کښېنه نور به یوه خبره هم نه کوې او که نه کور ته به ځې دا نجلۍ ولې تر اوسه پورې دلته ده هی دا څه شی دی مورې لطفا نه ټول منتظر دي بیړه وکړئ خو هغه ډېره ناروغه ده هغه باید د پاشا په شان استراحت وکړي نجونې هېڅکله نه ناروغېږي هغوی کولی شي چې د کار څخه وروسته استراحت وکړي لږ چای ورکړئ هغه به روغه شي کله نه ناروغېږم زما مار هېڅکله نه ناروغېږي کمال ستا کاکا ښه سړی نه دی ښه سړی نه دی ښه سړی نه دی راځه سبینې چې کوښښ وکړو او سبینې ته نشي کولی ښاغلو او مېرمنو اوس به زما لور د پړي په سر جالبه او حیرانونکې نمایشات ترسره کړي هیله کوم چې ورته چک چک وکړئ او اوس سبینه نمایش ورکوي ټول شاته لاړ شئ شاته او خدایا ما ولې هغه دې کار ته مجبوره کړه هغه ډاکټر ته اړتیا لري سمه ده آس او ګاډۍ په بیړه راوړئ دا څه شی دی باید بیړه وکړو ډاکټر په دې کلي څخه زر لاړ شي مینې هغوی ډاکټر ته بیایي دا ګاډي ودروئ زه تاسو ته خبر کوم دا ګاډۍ ودروه دا ګاډۍ ودروئ تاسو دا چیرته وړئ غلی شه وروسته له دې به موږ تصمیم نیسو چې زموږ د ماشومانو لپاره څه شی ښه دي او څه شی بد ته به تصمیم نه نیسې ډاکټر له نجونو څخه ساتنه وکړئ ای زما خدایا زه باور نه لرم چې دا توتي دې مینې دی نجونو څخه ساتنه وکړئ ناوخته شوی دی موږ باید ولاړ شو صبر وکړئ هغه څه شی دی تاسو ډېر نیکمرغه یاست د دې پښه بېځایه شوې ده خو د هغې د ښه کېدو لپاره ډېر استراحت او درمل ته اړتیا لري مننه ډاکټره موږ اشتباه وکړه چې هغه مو وخته رانه وستله اوس مو زده کړل چې د نجونو او هلکانو څخه یو شان ساتنه وکړو له نجونو څخه ساتنه وکړئ ډاکټره زما مار ناروغه شوی دی یو کار وکړه هغه ناروغه دی هی ولې لږ چای نه ورکوئ هغه به روغ شي مینې څرنګه کولی شو چې ستاسو څخه مننه وکړو نه تاسو باید له میتو څخه مننه وکړئ آیا دا خوندوره نه ده بیتو؟ له نجونو څخه ساتنه وکړئ